बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू په دې ویډیو کې وایو چې څنګه د خپل کمپیوټر نه یو سافټویر ان انسټالو. یو خو انسټالیشن دی، کمپیوټر کې یو سافټویر اچول، بل موږ سره ان انسټال کمپیوټر نه یو سافټویر لري کول لمنځه وړل. نو دې لپاره به تاسو راشي کنټرول پینل ته. نو کنټرول پینل دلته مشته دی، د سٹارټ بٹن باندې رائټ کلیک کی او دلته هم کنټرول پینل شته، په دې کلیک کو او رازو دلته مو سره دا پروګرامز ان فیچرز. دلته به تاسو د ویو بای لارج آیکن کې خاصه ټول آیکن درته ښکاره شي، ټول کمانډز ښکاره شي او دې کې تاسو والي پروګرامز ان فیچرز په دې به کلیک کړئ. دا هغه پروګرامونه دي چې زموږ په کمپیوټر کې انسټال دي. ګوره افیس شو یا موزیلا فایرفاکس شو، انټرنیټ ډاونلوډ منیجر شو، داسې نور کومې سافټویر چې موږ په دې کې انسټال کړي دي دا هغه ټول لیست موږ ته راکړو. بل یو خبر یاد وساتئ چې کله تاسو غواړئ چې یو پروګرام ان انسټال کړئ یا یې انسټال کړئ په کمپیوټر کې، نو تاسو به د ایڈمنسټریټر نه لاګین استئ، که سټنډرډ یوزر نه لاګین استئ تاسو دا کار نشئ کولای، مطلب ایڈمن نه تاسو لاګین استئ. نو دې لپاره زه راځم دلته یو سافټویر دی، دا وایرلیس موډیم په نامه باندې، دا زه غواړم چې ان انسټال کړم. انتخاب به کوي او را بشي ان انسټال باندې به کلیک. بالکل سمپل دی، یس به ووهئ، دا ان انسټالیږي اوس موږ سره ختم شو. هغه پروګرام هغه سافټویر مو سره ان انسټال شو. بل سافټویر چې کم یو تاسو خو خېدي نه ان انسټال کې صرف سافټویر انتخاب کو سواله ان انسټال. هغه سافټویر تاسو سره لمنځه زی یا ان انسټالی به د چرړو به ته خو هغه سیټ اپ نه انسټالې کنه، مطلب فلش کې به تاسو سره یا کمپیوټر کې به کوم سیټ اپ وي کنه، هغه به ته انسټالې. خو د ان انسټالولو طریقه مو سره ده.